السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن سه شنبه د 1403 هجري شمسي کال د هود د میاشتې 20 نیټه چې د 2025 کال د مارچ میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو وی پاڼې او خپل رسنیو مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زافز احمد نصرت ترکلای کوم. هرات کې د پیام نور په نامه د خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د پیام نور په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی چې پکې نقاشي، خطاطۍ، تذهیب او نورو هنري برخو او بیا هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلینو په خبره د هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي چې د نندارتون ګډونوالو ته دا ډول فرهنګي او هنري پروګرامونو هرکلی کړی دی او د ملي هنرونو د پراختیا لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. حمدالله فطرت وايي ملګري ملتونه د لوی هیوادونو د سیاستونو تر اغیز لاندې پریکړې نه کوي. د سرپرست حکومت مرستیال وايي د حمدالله فطرت د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ناستې په خبرګون کې ویلي افغانستان خپل ټوله هڅه کړې چې له نړیوالې ټولنې سره په تعامل کې ژوند وکړي. فطرت ویلي دا مهمه ده او هغه ټول حقونه چې افغانستان په نړیواله ټولنه او ملګرو ملتونو کې لري ترې برخمن سي. نوموړي ویلي ځینې هیوادونه د برخه کې خنډونه جوړوي چې دا د ملګرو ملتونو په جرأت او سالمو پریکړو پورې اړه لري. فطرت ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د لوی هیوادونو د سیاستونو تر اغیز لاندې رانسي او بیا پریکړې دې وکړي چې په همدې ډول افغانستان کولی شي نړیواله ټولنه کې خپل ځای ومومي او په ملګرو ملتونو کې خپل څوکۍ ترلاسه کړي. غور کې د 180 میلیون افغانیو په لګښت پروژې پلي شوې. د غور ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وايي په دغه ولایت کې په روان کال کې د 180 میلیون افغانیو په لګښت د 14 بیلابیلو پروژو د پلي کېدو خبر ورکول شوی دی. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس محمد نبی خالد منصور ویلي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې 180 میلیون افغانیو په لګښت 14 بیلابیلې پروژې پلي شوې دي چې له جملې 15 پروژو د یاد ریاست له لوري او پاتې نورې د همکارو مؤسساتو په مالي ملاتړ پلي شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وايي افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې تر ډیره مخته تللي دي. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وايي چې د اقلیمي شرایطو په برابرېدو سره د هیواد کې د ټاپي پروژې چارې لا ګړندۍ شي. د ټاپي د غازو د ننلیکي پروژه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په افغانستان کې 8 کیلومتره پرمختګ لرلی دی. د قانون او پټرولیم وزارت همایون افغان وايي چې د اوس مهال د دې پروژې کار په هرات کې روان دی او د هوا په ښه کېدو سره به چارې چټکې شي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د پروژې د پلي کېدو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او په دې پروژه کې شکل هیوادونه ژمن دي چې دا پروژه پر ټاکلي وخت بشپړه کړي. ملګري ملتونه وايي اسرائیل د پر غزه د بشري مرستو بندیز لري کړی. د ملګرو ملتونو له اسرائیل غوښتي چې بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې غزه ته ننوځي ځکه هلته څه باندې 2 میلیونه فلسطینیان د خوراکي توکو، درملو او برېښنا له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د سټیفان ډیوچارک پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې خوراکي توکو نه پرېښودل کېږي چې غزې ته ننوځي. د اسرائیلو له لوري پر غزې د بشري مرستو بندیز نږدې 10 ورځې مخکې پیل شوی. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.